نو توبې ویستو کې تادي کول پکار دي چې د وخت نه مخکې وباسي. ما دا وایي که نه چې توبه کې به تسویف نه کوې، سبب السبب نه کوې. ولې ځکه چې دوه وختونه دي چې په دې سره توبې دروازه بندېږي، یو عام دی او یو خاص. دا خاص ستا مرګ دی، نو ستا د مرګ څه پته لګي؟ ډېر انسانان چې هغه په روغ رمټ سړی په کرسۍ باندې کېناستو او کار یې کوو، کاروبار او یو شی او بل شی، هم د دغه کرسۍ نه هغه کټ ته ویوړه شو په کوم باندې چې مړي لامبوي. ډېر انسانان څومره دي چې سحر یې کو ماښام پرې رانغی، او څومره دي چې ماښام یې کو او سحر پرې رانغی. څومره دي چې د کور نه ووتو، ګاډی چلو، ښه راسه روغ رمټ ګاډی چلو، او بیا د دقې نه خلکو په اوږو باندې اوچت کړی مقبرې ته یې وړو. ډېر انسانان کور ته راننوتو، وایي روټۍ راله تیار که وږی شوی، روټۍ راله تیاره کړې وږی شوی، هغه ډوډۍ هم نه خوړه او خلکو اوچت کو ویوړو بهر ته یې وویستو. څومره انسانانو جامې په خپل لاس واچولې، په خپل لاس یې جامې واغوستې دي، بدن ته یې واچولې، په خپله یې دا بټنې بندې کړې. هغه بټنې هغه ولې هغه چا کولو کړې څوک چې مړی لامبوي، هغه کپړې ته په قینچۍ باندې وشلولې چې کله دی په هغه کټ باندې سملو چې په هغې باندې مړي ته غسل ورکړی کېږي. نو انتظار باید د څه شي؟ دغه وخت کې که به یو سړی چې به توبه وباسه، نو بیا به توبه نه کوي، بلکې دغه وخت کې تا کې دومره طاقت نشته چې ته دا ووایې. هغه وخت کې په انسان باندې دومره زور راشي، دا سا ورته ګورئ چې اسان نه دي. ورې الله اکبر. زه خو کله کله سوچ وکړم، او والله دا خبره دې دپاره کوم چې د مسلمانانو ټولو تیزي پیدا شي. دا خبره چې زه کله ځان نه ناسم سوچ کوم که نه، یو قسم بېهوشي را باندې راځي. دې خبرې ته مې سوچ لاړ شي چې کله زما نه سوځي زما به ساه دی. دا ساه په دې بدن کې دننه پاتې شوې ده، څه خیال چې په حال اسانه به وځي؟ دا چې وځي ډېر لوی تکلیف انسان ته، او هغه داسې تکلیف وي چې په هغې کې د ژبه درنه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ساعت یې وته، یعنې مرګ یې نږدې و، د عایشې رضی الله عنها په غېږه کې سر یې ښود، عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما راغی، مسواک ورسره و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کېدو چې مسواک ووایي، ځکه چې الله سره ملاقات دی. نو هغه ته یې داسې کتو، عبدالرحمن ته یې کتو. عایشې ما دې تپوس وکړي چې مسواک ته دې زړه کېږي؟ وایي سر یې وړکوي، دا خبرې نه شي کولی. دا داسې سخت دی چې انسان بیا خبرې نه شي کولی. او ته زه به توبه وباسم په هغه ټایم تا ته څه پته وي توبه ته بیا ویستی شي او که نه، او که وباسې او روح مرۍ ته رارسېږي، خو دله فایده هم نه درکوي.